شانګله کې چې دنو 36 کسان د دنیا نه رخصت شوي دي. په کوټي بلوچستان کې چې دنو دا واقع راغلی ده. په کوټي بلوچستان چې دنو په هغه کې دیو کویله ایستله، په کویلې پاکان کې چې دنو دیو نه ساه ختلی دی او د دنیا نه رخصت شوي دي. په کومه طریقه باندې چې دنو هغه شانګلې ته رسول دي کنه، نو تاسو به هم په جړه باندې مجبوره کوي. ویډیو را سره مکمل وګورئ، په مکمل تفصیل هم پوه کومه. د شانګلې 36 کسانو چې هغه چې دنو په کوټي بلوچستان ته تللي وو، هلته د کویلې په کان کې کار کولو. د کویلې په کان کې کار کولو په هغه ټیم کې چې دنو د هغوی سره حادثه راغلې ده او هغوی چې دنو په هغه ټیم کې د دنیا نه رخصت شوي دي. بیا د هغوی لاشونو د راوړو چې دنو څه بندوبست نه کېدلو، او هغه به چې دنو هغه به چې کله امبولانس راوړل لاشونه، نو هغه به چې دنو په ګاډي باندې د پاسه تړلي وو. هغه لاشونه به چې دنو هغه راوړل شانګلې ته. د حکومت سره دومره چې امبولانس نه وي، ډیر د افسوس مقام دی. دا زمونږ پاکستان دی او دی عوام چې دنو بالکل ریلیف نه میلاویږي. د پاکستان د عوام سره داسې کیږي، د پښتنو سره داسې کیږي. هر تاسو سوچ هم نشئ کولای. ډیر د افسوس مقام دی. بیا چې دنو هلته په شانګله کې چې دنو د یو کور 4 کسان پکې د دنیا نه رخصت شوي دي. د یو کور پکې 2 کسان د دنیا نه رخصت شوي دي. د چا پکې پلار د دنیا نه رخصت شوی دی، د چا زوی او د چا چې دنو تره پکې د دنیا نه رخصت شوی دی. ډیر د افسوس مقام دی. 36 کسان چې دنو د کویلې په کان کې په کوټي بلوچستان کې د دنیا نه رخصت شوي دي. یار الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. الله پاک دې دغه ټول په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. او بل طرف ته زموږ د حکومت حالات وګوره. امیر مقام چې دنو هغه علاقه ده، هغه تر اوسه پورې اعلان نه وکړی. په کار چې دی اعلان کړی وی او چې دنو هلته شانګلې ته تللی وی. په شانګله کې چې دنو ټول خلک چې دنو هلته غمزده دی، ټول خلک چې دنو په غم کې ګرځي، ټول خلک پریشانه دی، خفه دی. ولې چې هلته چې دنو 36 کسان د دنیا نه رخصت شوي دي او هغه مړی چې دنو هغه لاشونه راوړي دي. یار سړی په جړه په خپله مجبوره شي چې کنه چې دا زمونږ په ملک کې څه روان دي. بل طرف ته چې دنو د شانګلې چې کم هوام دی، هغه میدان ته راغلی دی چې بالکل موږ ته انصاف پکار دی. ولې چې داسې حادثې راځي تاسو سوچ هم نشئ کولی. 36 کسان په یو پیر چې دنو هغه د دنیا نه رخصت کېږي. د شانګلې 36 کسان او هغه لاشونه چې دنو د هغو دپاره امبولانس هم نه میلاویږي په پاکستان کې. هغه چې دنو په امبولانسو د پاسه باندې تړي هغه لاشونه او هغه چې دنو شانګلې ته رارسوي. یار د یو کس ویډیو مې کتله، وایي کنه چې سهار هم چې دنو دا مړي بیا ښخ کړلو او ډېر په ګرانه طریقه باندې چې دنو دلته هغه لاشونه راورسولو. د چا د کور پکې 2 کسان رخصت شوي دي، د چا پکې 2 زامن او د چا پکې پلرونه د دنیا نه رخصت شوي دي. یار بالکل حکومت له پکار ده کنه چې دوی هغه ځای ویزټ وکړي چې څه مسله راغله، څه حادثه راغله، چې د هغو پام کوي دغه ځایونو چې دوی ته چې دنو داسې حادثه راځي، یو کس دننه کویلې کان ته ورننوځي، واپس چې دنو هغه لاش راوړي بهر ته لاش راوباسي. یار ډېر د افسوس مقام دی په پاکستان کې. خو چې دی د انسان بالکل قدر نشته دی. او بیا چې دنو یو کس وفات شي، د دنیا نه رخصت شي، نو بیا هم چې دنو دغه دپاره امبولانس نه میلاویږي چې امبولانس کې راوړي او هغه خپل کور خلکو ته حواله کړي. دا زمونږ حال دی، دا زمونږ حکومت دی. بلکې بل طرف ته چې دنو مونږ چغرې وهو، زنده‌باد او مرده‌باد نارې وهو، خو دې طرف ته سوچ نه کوو چې زمونږ د لاشونو دپاره چې دنو د هغوی دپاره امبولانس په پاکستان کې نه وي. د هغوی امبولانسو باندې د پاسه هغه لاشونه تړي او هغه چې دنو شانګلې ته رارسوي. یار وایي په شانګلې کې چې کومه غمزده ماحول دی، وایي تاسو سوچ هم نشئ کولی. وایي کسانو له چې تاسو مخې له ورځئ نو ټول غم دی، ټول خلک خفه دی، پریشانه دی. د هر کور نه چې دنو مړی شوی دی، د هر یو کور نه چې دنو یو کس وفات شوی دی او هغوی چې دنو لاشونه چې دنو راوړي دي او هغه یې ښخ کړي دي. یار دا زمونږ حالات دي. الله دې په خپل رحم باندې وکړي. یوه ډېره زیاته افسوسناکه واقعه راغله. تاسو په دې باره کې څه وایي ښه کمنټ ضرور وکړئ. ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ. حکومت له پکار چې دوی دپاره ضرور اعلان وکړي، ځکه چې ډېر غټه چې دنو کسان د دنیا نه رخصت شوي دي. 36 کسان چې دنو دا په خوله باندې یادېږي چې 36 لاشونه چې دنو یو کلي ته رادننه کېږي، یوې علاقې ته رادننه کېږي. دا بالکل څوک نشي برداشت کولی.